فقط هیله نه وه موږ ښځې خو پیدا سوي د دغه غمو دپاره یو د دغه غمو څخه موږ ځان پاکله په هوښیارۍ خلاصوو مرګ خو د دې مشکل حل نه دی موږ په خدای ته دعا کوو چې خدای دې په ګردو سیاسرو باندې رڼا کړي برندارې تا ولې زه وژغورلم د ټولو پریشانۍ سبب یوازې زه یم سپوږمۍ یو خواته که د وجود کرکه ده بلې خواته زما او د ریدي او د جانان مینه در په یاد کړه په نن سبا کې هغه راسي د خیره ته فکر مه کوه خدای به ټوله خیر کړي مه ژاړه برندارې بس قربان خدای به ټوله خیر کړي جمعه ګل راځي ځکه خدای کوله هغه خراب کول ولاړ سړی دی ما چې ولي وویل زه درځم نو اوس والله هغه چې ولي پر ناوخته سو جمعه ګل زه ډېر ښه پېژنم خو د حدود و مخته د ډېر لوی لوی زمریانو څخه چغالان جوړ سوي دي جمعه ګل چغال نه دی حدوده د خدای سره دې پام کوه زمری او چغال خو به اوس په میدان کې معلومیږي او باید چې نن معلومه سي چې چغال څوک دی او زمری ولې چې مدام په ځنګل کې یو زمری وي یاره پرین عرفان مې ډېر لیدلی و مونږ دا ستاسې رنګ عرفان مې په ژوند کې د اول وار ولیدل لکه چې په واسه ده چې نن دا که د چا سره چې دود نه وي والله که خوند کوي کامیاب سړی ده د ستړیا زیات تازه مو راځئ ورځ درمان ارمان جانانا نه مې ځیګر شوې نه مې ځان جانانا ما خو هم تا ته و جانان ویلې د مین زړه مې و درمان ویلې زما په زړه کې صرف ستا مینه وه خدای خبر ستا زړه کې د چا مینه وه نه راته چل او نه دوکه وه یاره صرف مې زړه کې ستا واده وه یاره هغه واده د محبت واده وه صفا د مینې صداقت واده وه لکه ایمان مې په ځیګر کې پروت وي یاره زما د زړګي سر کې پروت وي ما ستا په یاد کې اعتکاف کولو تل مې د کلي ستا طواف کولو چې ستا د کلي مې هم سپي لیدلو دا مې په زړه کې په سر لیدلو دا چې په نرمو شونډو ته کله راځې جانانه څومره انتظار نور لیکلی دی زما په قسمت کې تر څو پورې به د غم په دریاب کې غوټې وهم زه ډېر ژر راځم زما او ستا د ارمانونو دا کښتۍ به خپل منزل ته ورسېږي رښتیا غزل بدل جانانا راشه زما د زړه غزل جانانا ستا په یادونو ورځې شپې تېروم په زړه د اور سختې لمبې تېروم یاره څه پېښه ده جمعه ګله ځوانه غلام دې یاري پرېښوله زما په خیال نن لږ څه خالي کېږي حدود خورا پر مخ روان دي جمعه ګل هېڅکله ماته نه ده منلې که غلام یاري پرېښول نو باچا به راځې
باچا زما چال 3000. ته راکه دا ورکې زما او ستا چغال او زمری به اوس معلوم سي. جانه ته ونیسه دم چې لم ووه هغسې نه کېږي ځکه نه سره زیاته باچا بچه خو د جمعه ګل ده مدود جانه باچا 2000. نور څه شي لرې؟ واوه کنیان سره مال خدا دې اوس راووتی ښه کیسه بنګړو ته راورسېدله. غلام ښه اوس کیسه د پاچا سوه غلام ته راورسېدل. ډېر د افسوس ځای دی بنګړي خو هم لاړه خو اوس پلاستیکي خو به نه وي یا اصلي دی 15,000 قیمت لري. واه ما چال باچا د جانه دا خو کالي خو د خوله دې سمه ښوروه کنیا د خوله به دې در ماته کړم. تا ما ته اختاره کړی و او ستا خپل شرط و ته هلکه مې نن خالي کړې نو دا کلی به پرېږدې. ای ودوده ګوره دا د ورېندارې بنګړي در سره یوسه. ودود بایللې شیان بېرته نه وړي. ودرېږه ودوده زما او ستا دوستي کېدای سي او دا شان هم برته در کوم او د کلي څخه د وتو شرط هم برته ماتوم. شرط هغه دی سپوږمۍ
کله مې درته ویل چې په دا مرداره خوله زما د خور نوم مه اخله. ملکي انا خلکو چې موږ بله ملکي انا خلکو. جانان په افغانستان کې د طب د ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شو. دغسې زیارکښ ډاکټران به په رښتیا هم د خپل هېواد د ناروغانو درملنه وکړي. موږ جانان ته د دې بریالیتوب مبارکي وایو. لونګ وروره تا نه یوازې خپل ځان د دې بلا او بېعزتۍ څخه وساتئ بلکې په سلاو نور انسانان دې د دې بلا بېعزتۍ او بدرنګۍ د ژوند څخه خلاص کړل. او هغه کسان چې د ټولنې د اوږو بار وه اوس د ټولنې چوکاټ ته راغلي دي. خپل مور او پلار ځینې خوشحاله دي، د خپل مور او پلار عزت لري، د ټولنې عزت لري. او حاجي صاحب تاسې اوس رښتیا په لونګ باندې فخر کولی شئ. ډاکټر صاحب خدای دې وکړي چې دا زموږ د وطن هر ډاکټر ستا په رقم مهربانه اوسي. اوس تر ټولو د ویاړ خبره ستاسو دپاره ده لونګه. هغه څنګه ډاکټر صاحب؟ یو موسسه ده چې د مواد مخدر د مخنیوي دپاره غواړي کار وکړي. نو هغه یو ډېر لوی روغتون جوړول غواړي. ما د هغو سره خبرې کړي دي. موږ د هغه روغتون مشرتوب لونګ ته وسپارو. ډاکټر صاحب دا خو زه نسم کولی. دا خو تعلیم یافته سړی غواړي او زه هېڅ سواد هم نه لرم. سواد نه لونګه، جذبه، اخلاص، زیار. تعلیم خو انسان هر وخت کولی شي، خو که دا درې شیان د انسان سره نه وي هغه هېڅ هم نشي کولی. ډاکټر صاحب زه به دا ستا احسان یا لونګه موږ دا ستا رقم خلکو ته ضرورت لرو. ودود چې پر کومه لار روان و د هغه انجام و نتیجه د ماپس تورې ټنبې سوې. خو مګر ما غوښتل چې هغه دغه لاره وګرځوم خو مې نه کولی سوای. یارې ديه ستا د رو رنګه خلک چې د بل د خوندو د مندو شرابې ګټي او د خپل جیب ډکولو دپاره د نورو بچیان ساته ورچوي، د نورو په ژوند چې لوبې کوي د هغه انجام خو به دغسې وي. خو زه غواړم چې د هغه ضمانت وسي او رایله سي. هغه ته خو د ټول عمر د بند سزا ورکول سوې ده. اوس خو د هغه ټوله باقي مانده ژوند د مابس په توره تاریخه کې لیکل سوی دی او کیدای سي په دا کې زموږ د ټولو خیر وي.
کاکا ورېنداره په کور کې پاته سوله موږ غواړو چې د جانان او سپوږمۍ واده وکړو که ستا اجازه وي نو سپوږمۍ زه ستا څخه ډېره بخښه غواړم تا زما په سبب ډېر ژړلي دي یا وروره ته مشر یې کاشکې زه نه ته مشره وای ریته یې مشر وای او د ورځ په یوه چغه لاغه ونیوی د کور یې پسې اخیستی وای خو نن ورځ مې د دنیا او آخرت نوی خراب زه ستاسې ټولو څه بخښه غواړم ما وبخښئ ګرانه سونه بشوای سوی بشیر جانم اسماعیل آقا خوشبخت او بهشت وای بشیر جان او ملګری